اراده راغله او په هغه اراده لزم. د خوست ولایت د 12 ولسوالیو او 3 اداري واحدونو لسګونه قومي مشرانو، ځوانانو او علماو د دې ولایت له امنیه قماندان سره په ګډه ناسته کې په دغه ولایت کې په بېلابېلو نشهیي توکو د ځوانانو او تنکي ماشومانو په زیاته کچه روږدي کېدل اندېښمنونکي وبلل او د یادو توکو د قاچاق او استعمال د مخنیوي په اړوند یې د حکومت او ولس ترمنځ صلاح مشورې ګټورې یادې کړې. په دغه ناسته کې د مرکز او ولسوالیو څخه راغلو قومي مشرانو او علماو تعهد وکړ چې په خپلو سیمو، کلیو او بانډو کې به د نشهیي موادو کارونه او قاچاق ته اجازه نه ورکوي او سرغړونکي به له دولت سره د ګډې همکارۍ له مخې د قانون منګولو ته سپاري. دا نشهیي توکي ډېر ضرر ده د اسلام د نګاه نه، ځکه دا په اسلام کې هم حرام دي، شراب حرام دي، چرس حرام دي، دا ټول حرام دي. راتلونکي نسلونه دي موږ چې کوم دي په دې روږديږي، نو دا د راتلونکي ټولنې دپاره ډېر په ضرر تمامېږي. لکه تاسې لیدلي دي چې دا نشیان مور وژني، پلار وژني، ورور وژني. نو موږ په کلو بنډو کې هغه خلک چې دا خرڅونکي دي یا اخیستونکي دي، دا به موږ حکومت ته معرفي کوو چې هغه خلک ونیسي، قانون منګولو ته یې وسپاري. مواد مهادر چې کوم دي که نه، دا یو پټ دښمن دی، مطلب سړي ته ښکارېږي نه، خو دا دښمن دی. زموږ جامعات تباه کوي، زموږ ولسونه تباه کوي، زموږ ملت تباه کوي. د ناستې د ګډونوالو په باور د ولس او دولت ترمنځ ګډه همکاري او مرسته د نشهیي توکو د قاچاق او استعمال د مخنیوي سربیره د داخلي امنیت او ټولنیز نظم په راوستو کې اغېزناکه ونډه لري. یو مهم مرض دا، یو مهم تکلیف دا مواد مخدره چې اکثره خلک ځوانان ډېر په دانې روږدي شوي دي. او بل دا چې په دا منطقه کې امنیت ورشي، ولس د حکومت په منځ کې مصافحه سره نږدې شي. دا مشکلات چې دي څو چې دا زور شي، ځکه چې یوازې حکومت دا نه شي کولی څو چې د ولس د علماو د دې سره همکاري وکړي. د ځوانانو همکاري البته په شمول د مشرانو دغه د دولت سره ښه پوره همکاري کړلی شي. دا موږ او تاسو یو چې همدا دولت کې وظیفه کوو، د دولت کې څوک د همدا خوستول دي افغانون دي او دا دولت د موږ او تاسو نه جوړ شوی دی. که د دولت سره ځوان مشر بل څوک همکاري ونه کړي، خو دا دولت هم خپله په پل حسابېږي. په ورته مهال د خوست امنیه قماندان داود امین په خبره د نشهیي توکو د قاچاق او کارونې مخنیوی یوازې د دولت مسؤلیت نه دی. د داود په خبره د یاد توکو څخه د ټولنې د وګړو ژغورل د ټولو ګډ مسؤلیت دی چې تر ډیره یې پر وړاندې کورنۍ مسؤلي ګڼل کیږي. متاسفانه په خوست کې تاسې ځوانان، تاسې ماشومان 12 کالو 10 کالو هلک په کوډه روږدي. یو ورځې کم از کم 3-4 کسه ماته یا ورور یا پلار یا مور راځي ماته چې په لیاز خدای زوی نه په عذاب یم، میړه نه په عذاب یم، ورور نه په عذاب، ورور بېګا راغلی ورور نه شکایت کوم چې ولې نو دې کې خو هلکه که فکر وکړي نه حکومت ملامت وي، هلکه نه پولیس ملامت وي، د کورنۍ هم ملامت وي، که نه پلار هم ملامت دی، مور هم ملامته دی. بس زوی لور وشي پیدا شي وایي بس داسې خو نه کېږي. نو دې کې خو تربیه مهمه ده. 12 کالو 10 کالو هلک څنګه شیشه څکوي. د یادونې ده چې په خوست ولایت کې د هیڅ ډول نشهیي توکو کرکیله نه کیږي، خو د کارونې له اړخه له هغو ولایاتو ګڼل کیږي چې ډیری وګړي په نشو روږدي دي. فرید عتیقي، روحي خبري اژانس، خوست.